السلام علیکم. د نادرا د طرف نه 15 د اس ام اس داسې سرویس چې د هغې پته لګېدل تاسو ته ډېر زیات ضروري دي او که دغه پته تاسو ته نه وي تاسو په ډېر نقصان کې تاسو راتلی شئ او تاسو یو مصیبت کې اخته کیدی شئ. نو زه به تاسو ته په نن ویډیو کې دغه 15 واړه سرویسز وښیم چې تاسو د دغې نه څنګه فایده اخیستلی شئ او څنګه تاسو د نقصان نه بچ کیدلی شئ. نو زما نوم دی حسین علي او تاسو ګورئ حسین علي سکلز یوټیوب چینل. راځئ چې ویډیو شروع کړو. د ټول نه اول اپډیټ که تاسو غواړئ چې زه خپل خاندان وګورم چې زما په خاندان کې خو غیر قانوني یا زمونږ آشنا کس نه دی او هغه خو رجسټر نه دی، که دا کس رجسټر دی د دې نقصان دا دی که دی څه کرایم وکړي یا څه بل څه وکړي څه نقصان وکړي نو بیا به تاسو هم په هغې کې راتلی شئ، ځکه چې دغه کس به ستاسو په شناختي کارډ یا ستاسو په خاندان کې رجسټر وي نو بیا تاسو هم په نقصان کې راتلی شئ. او نن سبا تاسو ته پته ده چې غیر قانوني شناختي کارډونه جوړېدل هم ډېر زیات شوي دي. د دې لپاره به تاسو سمپلي د خپل شناختي کارډ نمبر بغیر د ډیشونو نه بیا سپیس او د هغې سره سره بیا په خوا کې تاسو د شناختي کارډ تاریخ د جوړولو تاریخ چې کوم دی نو هغه به تاسو په میسج کې ولیکئ او هغه به تاسو 8209 ته په میسج کې ولیکئ 8009 ته به تاسو هغه په میسج کې ولېږئ نو تاسو ته په جواب کې ستاسو د خاندان ټوله ډیټا راشي او تاسو کتلی شئ چې تاسو په خاندان کې غیر متعلقه کس چې نو هغه خو رجسټر نه دی. دویم نمبر که تاسو چېرته ګاډی اخیستل غواړئ یا موټرسایکل اخیستل غواړئ او تاسو معلومول غواړئ چې دا چېرته د غلا خو نه دی نو که د غلا تاسو واخلئ نو بیا تاسو ته نقصان پته ده نو تاسو څنګه معلومولی شئ نو سمپلي تاسو باید د هغه ګاډي چیسس نمبر چې کوم دی نو هغه به تاسو په میسج کې ولیکئ او هغه به تاسو ولیږئ د نادرا 8521 8521 دغه نمبر ته به تاسو هغه په میسج کې ولیږئ نو بس د هغې ټول معلومات به تاسو ته راشي چې کوم ګاډی دی څنګه ګاډی دی ټول معلومات به هم راشي او تاسو ته به دا پته هم لګي چې دا ګاډی د غلا دی او که نه دی. دریم نمبر که تاسو غواړئ چې زه وګورم چې زما په شناختي کارډ باندې څو سیمان او کم سیمان رجسټر دي دغه تاسو کتل غواړئ نو د هغې دپاره به سمپل تاسو خپل شناختي کارډ نمبر ټایپ کړئ او هغه به تاسو ولیکئ 668 ته 668 ته به هغه تاسو په میسج کې ولیږئ د خپل شناختي کارډ نمبر بغیر د ډیشونو نه نو تاسو ته به په ریپلای کې ستاسو د شناختي کارډ ټول معلومات راشي چې کم سیمان ستاسو په شناختي کارډ باندې رجسټر دي او څه سیمان دي نو دا هم څومره فایدهناکه او زبردسته خبره ده. څلورم نمبر که تاسو غواړئ چې زه وګورم چې زما کوم ووټ چې دی نو هغه په ووټر لیست کې شته که نشته او په کم ځای کې دی نو د هغې لپاره سمپلي تاسو 6300 ته 6300 6300 ته تاسو په میسج باندې خپل شناختي کارډ نمبر ولیږئ نو تاسو ته به ډایرکټ پته ولګي چې تاسو په ووټر لیست کې شامل یې او که نه او تاسو به ووټ په کم ځای کې ورکوئ. او پنځم نمبر که تاسو غواړئ چې زه وګورم چې زه د اف آی اس ټیکس قابل یم که نه یم یا زه د هغو سره رجسټر یم که نه یم او که زه رجسټر نه یم او زما کاروبار غټي نو بیا هغوی په ما پسې ټیکس دپاره راتلی شي که نه شي یعنې زه فایلر یم یا نه یم نو هغې دپاره د کتلو لپاره به سمپلي تاسو ATL ولیکئ او بیا به سپیس وکئ او بیا به تاسو 9966 ته په میسج کې ولیږئ نو بیا به د هغې هم تاسو ته پته ولګي پوره معلومات به تاسو ته راشي نو که د دې تاسو ته پته نه مثال په طور تاسو فایلر نه او تاسو کاروبار غټ دی نو بیا تاسو باندې ټیکس راتلی شي بیا به هغو ته باندې چاپي هم لګولی شي هر څه کولی شي نو تاسو ته د مخکې نه په معلومات کیدی شي ځکه چې هغه تاسو په هر څه باندې نظر ساتي نو دغه وجې نه تاسو مخکې نه کتلی شئ چې زه فایلر یم که نه یم نو دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ. نو دا ویډیو کې ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ډېره زیاته ضروري شیر کړئ ځکه چې ډېره زیاته ضروري ویډیو ده که تاسو ته چاته پته نه او هغه ته بیا دا نقصان ورسیږي نو ډېر په اسانه سره او په دغه طریقې سره هغوی ته هم پته ولګي. نو تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله پامان.